الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو محترمو یوه خور پختنه کړې ده چې زه او خاوند په کور کې کله ناکله یا د مسجد جمع مې د خاوند نه تېره شوې وي یا بل څه مشکل وي په کور کې جمع کولی شو که نه. محترمې خور، الله رب العزت دې اجرونه درکړي چې تاسو د دین پابندي کوئ، د شریعت پابندي کوئ، د جماعت پابندي کوئ. دې کې ډېر زیات ثوابونه دي. د مسلې وضاحت دا دی چې درې صورت دي. په دغه درې صورتونو کې که ښځه د نارینه سره لمونځ کوي نو د نارینه لمونځ ورپاسې دی وي. اول صورت دا چې دا زنانه د خپل خاوند یا د بیګانه سړي پر راسته طرف باندې ودرېږي، او دویم صورت دا دی چې پر چپه طرف باندې ودرېږي، پر برابري باندې چې شاته یې نه پر محاذا برابره وي. دریم صورت دا دی چې دا زنانه تر خاوند مخکې ودرېږي، تر خاوند یا تر پردي سړي مخ ته ولاړه وي. نو دغه درو خلکو لمونځونه فاسد دي. یو صورت صحیح دی، هغه دا چې میرمن تر خاوند شاته ولاړه وي، چې شاته ولاړه وي یو سب شاته، نو بیا که د جمع لمونځ وي که نور لمونځونه وي پروا نه لري، دغسې د صحت لري. خاوند د امام جوړ سي، میرمن یې وي هغه د یو سب شاته ودرېږي، لمونځ یې په جماعت باندې وکړي، په دې کې هیڅ مشکل نشته. رد المحتار صفحه 422، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 4 صفحه 6. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.